ما د خپل پاګل زوی واده د یو غریبې کورنۍ یتیمې جینۍ سره وکړو. یوه شپه چې زه راپاڅېدلمه، خپله اینګور او زوی مې ډېر په ناروا حالات کې سې کړل. زما د خپو نه ځمکه وتښتېدله. کتونکو، د یو پاګل هلک واقعه چې مور ورله واده وکړو د یوې غریبې کورنۍ یتیمې جینۍ سره. دغه جینۍ ډېره زیاته صبرناکه، نیکدله او رحم کوونکې وه چې خپل خاوند سره به یې ډېر په مینه وخت تېرولو. خو دغه پاګل هلک چې دغه ښځې له به یې د شپې ډېر زیات تکلیف او اذیت ورکولو او خوب ته به یې نه پرېښودله. دغه خواښې وایي چې زما اینګور ما ورسره مینه لرله او ما به ډېر خیال یې ساتلو، ځکه چې زما زوی پاګلو او ما نه غوښتل چې دغه جینۍ له تکلیف ورکړي او داسې خرابه کړي. دغه جینۍ چې پوه شوم چې حامله شوې، یعنې زما د زوی نه ښه شوې ده، نو ما یې کمره جدا کړله او خپله کمرکه به مې ځان سره سمنوله. یوه شپه چې زه راپاڅېدلم ومې کتل، نو زما اینګور زما په کمره کې نشته دی. زه ډېر تیزۍ سره د خپلې کمرې نه راووتلم او د خپل زوی کمرې طرف ته راغلمه. ما چې وکتل، زما زوی او زما اینګور په ځمکه باندې ناست دي او زما د اینګور سر زما د زوی په غېږ کې پروت دی او زما زوی ډېر زیات جاړي. زه چې ورښکاره شوم ومې کتل، زما د خپو نه ځمکه وتښتېدله. زما اینګور مړه پرته وه او ساه یې وتلې وه. زما زوی چې ورته ژړل، هغه پاګل زوی چې نور کله به یې شور شرابه او ډېر زیات ورانې کولو، نن په خپل هود کې راغلی و او هغه جینۍ چې د خپل ژونده تېره شوې وه او د دې دنیا نه تللې وه. کتونکو، واقعې به تاسو اورېدلې وي. د دې جوړولو مقصد زمونږ دا و چې کوم کسان نن سبا کوم هلکان شی کوي، نو پلار مور یې راپاڅي، واده ورله کوي او د پردۍ لور خور ژوند ورسره تباه کوي. پکار دا دی چې د ځان دپاره څه خوښ کړي، هغه د بل دپاره هم خوښ کړي، نه چې د بل زندګي تباه کړي.